ښاغلی رحمان ښه راغلی. ډیره مننه جاده جهاني صاحب، ستاسو د وخت او راوختنې. مننه کور ودان. تاسې د پښتو ژبې د ډیجیټل کولو په اړه باندې له تیرو څو کلونو څخه لګیا یاستئ. طبیعي ده ډېر زیات کارونه مو کړي دي. که د خپل علمي او تخصصي بګراوند په اړوند باندې لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ، دا چې تاسو اول هغه د خپل ځان په اړه باندې دقیقاً د کوم ځای یاستئ، تحصیلات مو کوم ځای کې کړي، او دغه کارونه تخصصي کارونه مو په کومو برخو کې کړي وو. د څنګه چې تاسو وې، زما خپل نوم پوره حنیف الرحمن دی. زیاتر کور کلي کې په حنیف خان باندې پیژندل کېږم. نو فیسبوک کې هم دغه نوم اچول شوی دی، دغه وخت نه روان دی. ما په سافټویر انجینرینګ کې بیچلر آنرز کړو اسلام آباد کې. بیا ما په هغه کار وکړو ډېره موده هلته کې کمپنیانو سره. بیا دلته زه رالم برطانیې ته. دلته ما د آکسفورډ یونیورسټۍ نه ماسټري وکړه په سافټویر انجینرینګ کې، او هغه خپل کار مې دوام او هماغه شان وساتو. نو زه تېر شوي خواوشا 18 کلونه په سافټویر انجینرینګ کې، په اے آی کې په دې کې کار کومه. متخصص یا سینیر سافټویر انجینر چې ورته وایي، ارکیټیکټ چې ورته وایي، په هغه توګه باندې. خو تېر شوي 4-5 کالونه به زه دا ووایم چې ما خپل زیات کار په مصنوعي ځیرکتیا، اے آی، او په هغه کې خاص توګه په پښتو باندې تمرکز کړی دی. او هغه هم د دې عمله چې لکه پښتو کې ډېر کم کار د نش برابر و. نو د پښتون په توګه باندې دا ما یو فرض وګڼل چې که موږ نه کوو نو څوک به کوي. نو ما هم په هغې باندې زیات تمرکز کړی دی. ډیره مننه. رښتیا هم اکثره خلکو ته اول دا یو ستونزه وي، که څه چې مثلا ورته متوجه شي خپله سیمه، خپل هیواد، خپله ژبه کې هغه تخصصي مسلې ته یا کمې ته، ولې کار کول ځکه سخته وي چې بنسټونه جوړ نه وي، اساس جوړ نه وي، فاونډیشن جوړ نه وي. تاسې مې یادونه وکړه چې پښتو هغسې یو ژبه ده چې هغه لو ریسورسز یا د کمو سرچینو لرونکي شکل باندې هغه کېږي، کټګوري کې اچول کېږي. که تاسې لږ په دې اړه باندې نور وضاحت هم ورکړئ چې مثلا ژبې د څه په اساس باندې دی د ډېرو سرچینو یا لو ریسورسز، میډل ریسورسز، یا مثلا د سرچینو له اړخ په بډایه کټګوریانو باندې ویشي، او څنګه مثلا پښتو څومره لرې ده مثلا د دغه له دې رقابت او سیالۍ څخه. څنګه چې تاسو وې، لوړ سرچینې والا یا های ریسورس لینګویجز کې دي، نو هغه خو ټول دنیا ته، نړۍ ته پته ده چې لکه انګریزي چلیږي او دغه کېږي. نو هغه خو یو داسې ژبه ده چې اکثر په اے آی کې کم ماډلونه یا کم نوي نوښتونه راځي یا څېړنې کېږي، نو هغه زیاتر په انګریزي انګلیسي ژبه باندې کېږي، بیا د نورو ژبو ته دغه کېږي. خو په تېر شوي څو کالو کې زه به ووایم چې چینایي چې ده، په هغه کې ډېر زیات کار شوی دی، او خاص کر د چاینا چې کوم او د شراکتونه دي. ماندرین چاینیز د دې مندرې چې هغه کیسې خپله ویله کېږي، مرکز او پایتخت او شاوخوا سیمه. جی بالکل مخصوص نوم چې دی. موږ د دې لپاره چې لکه چینایي خو لکه مندارین چې ورته وایي یا دغه، نو په هغه کې ډېر زیات کار شوی دی. نو اوس زیاتر چې کوم ماډلونه په هغه کې لکه دا دوه غټې ژبې، خو د دې نه علاوه چې نورې کمې دي، لکه فرانسیسي شوه، یا جرمن شوه، یا اسپانوي شوه. نو په دې کې هم موږ دا وایو چې دا لوړې سرچینې دي، ځکه چې دا شپږ اووه داسې ژبې دي چې دا په زیاته توګه په ډېر ماډلونو کې او په دې کې ډېر مواد شته. نو هغه په ډېر ماډلونو کې کار کوي. بیا موږ داسې ووایو چې لکه منځمهاله یا لکه پروژې دي یا ژبې دي، نو پاکې هغه ژبې راځي چې لکه پاکې مواد یا ډیټا چې کمی، نو هغه نه ډېر زیات وي او نه ډېره کم وي. پاکې به موږ لکه د مثال په توګه باندې داسې ژبې ووایو لکه عربي شوه، یا هغه هم څوک په کم شرط، خو بیا هم پاکې ډېر زیات مواد شته. نو هغه لکه په دغه ژبې کې راځي. نو په دې کې بیا زیاتر ما چې څنګه ووایي، دا اولنۍ چې دي دا شپږ اووه ژبې راځي. په دې دویمه درجه کې زیاتر 15 ژبې راځي، چې په هغې کې لکه هندي هم شوه، ساحده پورې شوه، یا لکه فارسي شوه. هغه هم ما ووایي چې لکه یو نیم د هغې طبقات چې دي، نو لکه مخکې وروسته کېږي.
خو دا هغه ژبې دي چې لکه په دې کې د ډېر وخت نه لږ کار شوی دی، یا د یورپ چې کوم نورې ژبې دي زیاتر، نو دا هم په هغه کې راځي. او په اخره کې هغه ژبې دي چې لکه په هغه کې مواد یا کار ډېر کم شوی، چې کم کمی سرچینې وته، یا لو ریسورس لانګویجز چې پاکي ریسورسز مواد چې کم دی ډېر کمی له بده مرغه. دغه وګورئ د دغه ډول ژبو لکه مثلا د کمو سرچینو لرونکي ژبې لکه فرض کړه پښتو یو مثال ده. د دغو ستونزه یوازې دا ده چې مثلا په کافي اندازه باندې ټکسټ او متن موجود نه ده، غږونه موجود نه دي، که نور دغسې د فاونډیشن یا اساساتو دغسې ډېر بنیادي څیزونه چې پاته دي، یعنې چې موږ ته دقیقه پته ولګېږي پښتو کې د څه شي کمی ده. جی نو مونږ اکثر دلته کې زموږ ملګری قاسم خان مندوخیل صاحب یا دغه سره چې کله کار کوو په دې باندې، نو مونږ به ورته اکثر وایي چې لکه پښتو کې ډېر کار پاتې دی. نو د هغو خبره چې هغه وایي چې پښتو کې کار شوی نه ده، نو لکه نشته پکې او هغه حقیقت و. نو مونږه لکه دا هغه ځای نه یو پیل وکړو، دغه وکړو که نه، څنګه چې ستاسو په شان نور ذکرانو. نو په دې کې اولنی په کال 3 کاله مخکې اوپن آی خپل یو ماډل دا کو، سپیچ ټو ټیکس ویسپر. او هغه کې زه ډېر ویسپر. خوشحاله شوم چې لکه هغې غږ متن تاړو پښتو پکې لیکلی شوي وه چې شته. دا زما دپاره یو ډېر غټ ځای و. ما وی چې دا څنګه، خو له بده مرغه چې ما کله وکتو، نو هغه لکه زه به داسې ووایم چې په 100 کې 100 ټکي غلط لیکل، لکه او لکه د هغې ډیټا دونه کمه روزله شوې وه چې لکه په نوم باندې و، خو هېڅ کار یې نه کوم. نو لکه غږیز ډیټا هغه په نیش باندې حساب وه. او همدغه ماډل او د نور د ټرین کولو لپاره بیا مونږ لاړو چې ښه ډیټا چېرته پښتو کې شته که نه. هغه په نه وه. نو بیا هم کامن وایس پروژه کې وکته، پښتو نه وه. مونږ وایي چې دا په هغې کې پیل کړو چې پښتو څنګه یو سل ژبې پکې وې، پښتو پکې نه وه، چې د هغې نه یو کار شروع کړو. دغه شان بیا مونږ وی چې د پښتو جملې راغونډې کو، کارپس و چې د لفظونو ذخیره ای، هغه چې مونږ کاته، نو هغه مې پیاوړی کارپس نه و. هر چا یو لکه ذاتي توګه کار کړی، خو هغه داسې نه و چې لکه مونږ کارولی شو. د هغې دپاره مونږ وی چې څه کار پیل کړو. بیا دغه شان مونږ وی چې د پښتو خبرې ویونکی یو ماشین، یو ماډل جوړ کړو چې خبرې کوي. د هغې دپاره لیکسیکون یا لغتنامه پکاري، هغه چې مونږ ته په پښتو کې هغه هم نشته. دغه شان غټ ماډلونه دي چې په هغه لکه شته پاکې دنیا 100-1.5 ژبې، خو پښتو پکې نه وه. نو په کم ځای کې چې لکه دا مخې ته راغله، نو مونږ په هغې باندې کار پیل کړی دی چې لکه پښتو وروسته پاتې نه شي. مننه. دغه نورو برخو ته به هم راسو، لکه د پښتو نړیوالې ژبې فونیټکس ته تاسې پکې کار کړی و، یو کیبورډ مو جوړ کړی و، او همدارنګه هغه د پښتو غږ AI غږ اړوند ستاسې یو موډل جوړ کړی. ولې له هغه نه مخکې که دا پوښتنه وکړو چې ولې کامن وایس، یعنې مثلا ډېر نور ډیټا سیټونه به و، ډېر نور ځایونه به وسي، مثلا هلته موږ کولی سوای د غږونو ذخیره زیاته کړو. ستاسو په نظر کامن وایس ولې تر ټولو بهترین انتخاب و؟ کامن وایس په دې باندې و چې دا څونه غټ شرکتونه چې دي یا کسان چې کم کار کوي، نو دا به مو وایي چې دا د غږیز ډیټا د ټول نه غټ یو سرچینه ده. نو که هغه ګوګل دی، که میټا ده، که اوپن آی ده، دو چې زیاتر ماډلونه ټرین کوي، نو دو ورته وایي چې لکه پبلیکلی اویلیبل ډیټا که نه، چې کم په نیټ باندې بغیر د یا اوپن سورس لایسنس باندې. نو په هغه کې د ټول نه غټه پروژه کامن وایس ده او وه. نو مونږ هم په هغې باندې کار وکړو چې لکه، او په هغه کې چې کم وخت مونږ کوو، نو څه د پاسه 100 ژبې وې، خو پښتو پکې لکه نه وه که نه. او دغه نشوال له لاسه هغه ماډلونه کې هم د هغې کیفیت ښه نه و. نو هغه په دې وجه مو وټاکله چې د دنیا چې دا څونه شرکتونه کله ماډل ټرین کوي یا غږیز ماډلونه جوړوي، نو هغه د کامن وایس نه ډیټا اخلي. نو دا داسې دی چې لکه مونږه هلته ډیټا کېدو، نو سبا چې اپل ماډل جوړوي په خپل موبایلو باندې، ګوګل جوړوي یا بل شراکت جوړوي، نو هغه کې پښتو په ښه توګه کار کوي. د ځینو ملګرو په دې اړوند باندې اندېښنه ده چې ممکن کامن وایس کې موږ ډاټا کېږدو او هغه هېڅکله استفاده نشي کېدلی. ځینې کوچني شرکتونه یا ځینې چینایي شرکتونه یا نورو هیوادونو کې
نوي موډلونه روزل کېږي، هغه ممکن له کامن وایس نه هېڅ خبر نشي، او یا مثلا پښتو ژبه راوانخلي. دغه د موډلونو ټرین کېدل څه ډول دي؟ یعنې د هرې ژبې لپاره موډل جلا ټرین کېږي، او که مثلا فرض کړه کله چې ګوګل یو نوی موډل ټرین کوي، یا مثلا اوپن ای آی لکه د ویسپر موډل دوباره نوی کوي، اتومات شکل باندې ټولې ژبې را اخلي، یا مثلا د کامن وایس ټول هغه را اخلي، او کله یې سلیکټ کوي چې د دې ژبې ډیټا را اخلم او د دې ژبې ډیټا را اخلم نه. یعنې د پښتو د دې اطمینان موجود ده چې حتما به دا ډیټا ټول خلک وکاروي، او حتما به مثلا مثبت تغیرات راسي. جی بالکل. زه خو تاسو دغه ووایم چې ما مخکې دا خبره کوله چې اول خو موږ د دې شراکتونو په باور او په مټ باندې کار نه کوو. موږ له پکار دی چې پښتون په خپله ژبه باندې پښتو وکړي، او دا کار موږ په خپله هم وکړو، او موږ کړی هم، موږ خپل ماډلونه ټرین کړي هم په د کامن وایس په ډیټا باندې او په ښه توګه کار کوي. نو خو دویم همدغه خبر له راځم چې که تاسو وګورئ په تېر شوي څو کالو کې د پښتو کیفیت په جیمنای کې، په ویسپر، د اوپن ای آی کې، یا په نور ماډلونو کې ډېر ښه شوی دی. نو که تاسو وګورئ نو هغه د کامن وایس سره چې څونه ډیټا سیوا کېږي، دا کیفیت او هغې کوالټي ښه کېږي. خو هغو خپل سورسز چېرته هم نه ښیي چې څوک راباندې کاپي رایټ او لکه نورې ډېر ستونزې. خو د ټول شراکتونو دا هڅه وي چې په کوم ځای کې موږ ته د ډېرو ژبو ډیټا میلاو شي، د هغې نه موږ اوچت کړو، او یوازې کامن وایس نه، هغو د یوټیوب نه هم اوچتوي، د هر ځای نه اوچتوي. خو کامن وایس چې څنګه ما مخکې عرض وکړو چې دا لکه د ټول نه باوري او یو ښه کوالټۍ والا ډیټا ده. نو ټول شراکتونه چې کله ټریننګ کوي، نو دا لکه د هغې کې د ټول نه یو مهم پروژې چې هغې ته لاس رسوي. ډېره مننه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو خپله هم یو موډل ورباندې ټرین کړی دی د کامن وایس په ډاټا باندې. که چېرته لږ په دې اړوند باندې معلومات ورکړئ چې اول دا د موډل ټرین کول یا د یو موډل روزل څه شی دی؟ ځکه ځینې ملګري هر څوک مثلا سافټویر انجینیر نه ده، هر څوک ماشین لرنینګ انجینیر نه ده چې په دې مسایلو باندې پوه شي، نو لږ وضاحت ورته پکار ده. او بل یو بله پوښتنه هم لرم چې هغه به وروسته بیا وکړم. اول داسې مثلا دغه د موډل ټرین کول او روزل یعنې څه؟ مثلا عام خلک څنګه پوه شي چې دا څه شی ده؟ د موډل ټریننګ چې کوم دی یا روزنه چې ده، نو هغه همدغه ده چې یو موډل ته نوي شیزونه ښوول، نوي کارونه ښوول. لکه موږ ورته کوم موډل چې موږ خبره کوو، نو هغې ته موږ دا ښوول چې لکه پښتو څوک موږ چې اوس خبرې کوو چې دا املا کې یا متن ته لیکه، لکه یو کس خبرې کوي او بل یې لیکي. نو د دې زموږ غرض هم دا دی چې پښتو کې غږ ډېر مهم دی. پښتانه که د لر او بر دي، که هغه لیکل لوستل نشي کولی، خو پښتو کې خبرې خامخا کولی شي، پوهېږي. نو دا د هغه ډیجیټل ویش د ختمولو یو اسانه لار ده. نو موږ هم تمرکز په دې باندې کړی دی چې د پښتنو د پرمختګ او دغه دپاره غږیز لاره د ټول نه مهمه ده. د هغې چې کوم ماډل موږ کوو، نو هغه ورته موږ دغه ښایو چې دغه غږیز ډیټا او د هغې چې کوم متن یې لیکل شوی، هغه دواړه راواخلو او هغه ماډل ته ټریننګ په دې کوو چې موږ ورته وایو چې دا غږ دی، وسته ولیکه چې دا څه لیکل شوي دي. نو په هغې په تکنیکي کې زه نه ځم، خو په هغه کې شاته ډېر کارونه وي. لکه غږ چې موږ کوم راواخلو، نو هغه هم په هغې کې اصلي کې امپلیچیوډ ورته وایي چې لکه د یو دغه چې کوم لوړتیا کمتیا په هغې باندې د هغې نه بیا موږ یو ډیجیټل انځور یا ایمیج جوړ کړو، میل فریکوینسي ورته وایي، چې په هغه کې لکه د هر دغه خپل فریکوینسي، او دا هغه فریکوینسي نه ورته بیا موږ یو ټینسر جوړ کړو، یو ډیټا جوړه کړو چې لکه په دې کې کم یو ټکی چې دی هغه ویلی شوی دی. دا یو خبره چې موږ کوو، نو دا په 25 ملي سیکنډ کې تقسیم شي. نو په هغه کې موږ داسې ووایو چې لکه ها با یو کم ابجد چې دی، د هغې یو انځور جوړ شي، او هغه بیا هغې نه هغه ته پته لګي چې ښه دا جوړېږي. خو بیا په دې کې لینګویج ماډل ورته هم وایي چې هغه دا وپېژني چې اوس لکه یو کس خبره کوي چې اوبه، نو هغه دا نه دي چې هغه با 2 ځل ولیکي، 3 ځل ولیکي، او ورته موږ وایو چې لکه که څوک اوبه او که دغه ووایي، خو هغه اوبه دي که نه. نو داسې په دې کې هغه ټریننګ ورته وکړو، او بیا هغې کې ورسره دا موږ ګورو چې دا څونه غلطي کوي. نو هغه چې کله اول لیکل شروع کړي، نو هغه ډېر غلطي کوي، لکه موږ ورته ورډ ایرر ریټ وایو، یا د لفظونو د خطایۍ
نو د هغې به 15 قسمونه دي. په هغه کې دا دی چې لکه بعض اوقات دا وکړي چې اوبه ولیکي، نو هغه به ولیکي چې الف او با ها، نو په هغه کې لکه هغه ورک کو، نو هغه مې یو غلطي ده. بیا به هغه اوب ولیکي که هې به ترې ورکي، نو هغه ټولې چې کومه د زور زیر غلطیانې هغه ته بیا موږ لرې کړو. نو دا چې کله لکه 80% ته ورسي، نو موږ دا وایو چې دا اوس د استعمال کارولو توګه ته برابر شو او هغه اوس خلک. مننه. لکه تاسو وویل چې دغه موډل خپله مثلا کله چې ډیټا لږ وي، کله چې ډیټا مثلا باعث وي، نو د خطا اندازه زیاته وي، پکې نه ده ایرر ریټ. تاسو په نظر مثلا په څومره اندازه باندې د پښتنو غږونو ګډون ته اړتیا ده چې تر څو پورې دغه ایرر ریټ مثلا 10% ته راکم شي، 90% صحیح اکیورسي ولري؟ زما منظور دا ده چې اوس موږ تاسو موزیلا کامن وایس دا نن ورځ زه تاسو سره غږیږم 160 نفرو له 1000 څخه ډېر غږونه ریکارډ کړي دي، او زموږ پلان دا ده چې مثلا دا 500 نفرو 1000 نفرو ته ورسوو چې له 1000 څخه ډېر غږونه وي. دا څومره تاثیر باندې لري؟ او داسې د یو کس ډېر غږونه وي، آیا هغه ډېره ګټه لري که نه لري؟ دغسې د دې مشین لرنینګ او هغه تاسې خپله چون هغه ورباندې عملي کار ورباندې کړی په همدې ډاټا باندې څه معلومات راکړئ چې مثلا موږ ته خپله د کاروان غړو ته پته ولګېږي چې اوس په کوم لوري باندې لاړ شو، په څه شي باندې لږ ډېر تمرکز وکړو. نو په دې کې چې کوم تاسو پوښتنه وکړه چې د غلطیان لرې کولو، او لکه ما ورته وویل چې کوم ماډل اوس موږ پښتو جوړ کړی دی، اول خو دا د پښتو اولنی اوپن سورس ماډل دی چې هغه متن ته اړوي. د هغې نه مخکې لکه داسې اوپن سورس که شراکت جوړ کړی، خو لکه هغې موږ ته پته نشته، خو اوپن سورس کې نه و. بیا د هغې چې اوس اوسني کم کیفیت ته کوالټي ده، نو هغه موږ وایو چې لکه 83 یعنی 83% هغه صحیح کار کوي، باقي صرف 11% غلطیانې دي. په دې کې اوس یو خبره ده، دا غلطیانې یا دا د هغې چې کوم فیصدي ده، دا چې په کوم ډیټا باندې روزول شوی ټرین شوی دی. نو اوس که د هغه ډیټا نه بهر یو دغه راشي، نو په هغې به هغه کیفیت نه وي. نو دې وجې نه چې څونه ډیټا سیوای، نو هغه دغه شانته کې کار هم ښه کوي. نو ستاسو خبرې ته راځم چې مونږ هم په کامن وایس کې دا زیاته غوښتنه کوو چې لکه ډېر کسان خیر دی لږ غږونه ثبت کړي، د هغې سره به د هر قسمه غږ او لهجه او هغه ټول وپېژني. که یو کس 10,000 20,000 یا 50,000 غږونه وکړي، نو ماډل بیا زیاتتر دا خوښوي چې د هغه په غږ زیات کار وکړي او په نورو باندې کم وکړي، ځکه چې هغه د ډیټا هغه اثر اغېز چې دی، نو په هغې باندې سیوا شي. نو موږ دا غوښتنه کوو چې لکه څونه پراخه یې ډیټا سیټ کسان پکې سیوای او لږ غږیزي، نو د هغه ټول غږونه، هغه پیچ، فریکونسي، لهجه، کم چې ډېر اړخونه یې د غږ هغه ټول وپېژني، بیا په سم توګه کار وکړي. ډېره مننه. د دې غږ ترڅنګ چون دا موږ جملې له مخکې څخه وایو، یعنې اول لیکلې متن ده او بیا موږ وایو، او د لیکنې لوستل یا د یو ټکسټ او متن لوستل یو ډول ده، او داسې زه ورته غږیږو د دې هغه فریکونسي او هغه ټون او هغه مثلا زیرو بمې ممکن متفاوت وي، حتی هغه د ګرامر جوړښت ممکن متفاوت وي، د کلمو استفاده متفاوته وي. نو په همدې خاطر باندې هغه کامن وایس، موزیلا، سپانټینیس سپیچ برخه هم زیاته کړې ده. ستاسو په نظر هغه برخه کې څومره کار پکار دی؟ مثلا موږ چې څومره غږونه څومره ساعتونه دلته لرو، باید هلته هم هغومره ولرو، که هلته کمې ډیټا ته ضرورت ده، څومره هغه برخه اړینه ده، او ولې هغې لوکلایزیشن تر اوسه پورې نه ده شوی؟ لوکلایزیشن زما غلطي ده، ما د وخت نه میلاو شوی. دا لوکلایزیشن چې هم ده، نو دا ټول زه یو دوه نور ملګري چې هم کوو، او د وخت د کموالي د لاسه دا نور چې کومونه دا خو مونږ کړو، دا د کامن وایس اولنۍ برخه وه چې کله لوکلایزیشن نه شوی، نو هغې په پروژه نه لانچ کېږي، نه مخته کېږي. نو د دې کار پاتې دی، خو هغه ما وویل چې نور کارونه کې لږ دغه شو، نو هغه به راځي. سپانټینیس سپیچ چې کوم دغه دی،
لوکلایزیشن دی او کم اب هم کوو. او هغه بیا زموږ دپاره ډېر مهم په دې باندې دی چې دا اوس چې کوم ډیټا ده نو دا مونږ زیاتر د دې ماډل لپاره جوړو چې لکه خبرې لیکلو ته واړی متن ته هغه چې مونږه زموږ چې یو اخرنۍ موخه ده چې لکه پښتو کې سری مونږ جوړه کړو چې هغه په وړو موبایلو کار کوي. نو هم هغه د پاره دغه د ټول نه مهمه ده ځکه چې په هغه دغه شانته کې خبرې کېږي او هغه پوښتنې او د هغې جوابونه او لکه اغوند په داسې طبیعي توګه باندې کېږي څنګه چې خلک خبرې کوي. نو مونږ چې کوم اخرنۍ موخه ده هغه هم دا ده چې بیا پکې د لیکلو اړولو ضرورت نه وي. خبرې مونږ کوو او ماډل چې دی موبایل چې دی په خبره کې جواب راکوي، یعنی لیکلو ته اړولو اړتیا نه وي. نو د هغې لپاره دا ډېر مهم دی. په هغه کې یعنی مثلا لکه څومره چې په دې کې ګډونوالو تعداد زیات ده او مثلا موږ لسګونه زره ساعتونه غږونه راټولو، آیا هغه کې به مثلا څومره ډېرو ګډونوالو ته اړتیا وي که هغه فقط د 100 نفره یا 200 نفره هم د خپلو لهجو سیمو خلک هغه 100 یا 200 پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، مفصل ځوابونه، دا ستونزه حل کېږي؟ یعنی همدومره اندازه چې لکه په دغه کې اوس موږ 2000 ساعتونه غږ راټول کړی دی یا 5000 او 4000 یې رسوو، دومره ته اړتیا ده که لږ اړتیا ده تر څو موږ تاسې یو فکر او پلان ورته وکړو؟ هغې کې دونه کسانو ته اړتیا ځکه نه وی دی چې هغې ته مونږ وایي سوپروایزډ فاین ټیونینګ. هغه داسې وي چې لکه د دې نه مخکې ماډل یو ټرینډ شوی چې هغه لکه پښتو پیژني، خو دا ورته مونږ بیا وایو چې د پوښتنې جواب به څنګه ورکوي که نه. یو کس وایي چې لکه دا وخت په کابل کې یخني ده که ګرمي ده یا څه وخت دی که نه، نو چې هغه ته پته چې د دې خبرې څه جواب ورکول دي، د کوم ځای نه لټون کول دي، څه کول دي، نو هغه بیا په دغه توګه باندې. نو پای کې د ټول نه مهم دی چې دا کومې پوښتنې دي او جوابونه چې دي یا دا کم دغه چې دي چې دا لکه پیاوړي او که په کمو کسانو هم ویلي خو چې په صحیح توګه باندې ویلي یا لکه چې څنګه ماډل خبرې کوي په هغه انداز په هغه توګه ویلي. نو دا دې لپاره د ډېرو کسانو نفرو ضرورت اړتیا ځکه نه وي چې د دې نه مخکې یو بنسټي کار شوی وي. خو دا لکه دا چیټ جی پی ټي چې دی یا دا چې دی نو دا د هغې په دویمه برخه کې راځي دا چې په هغه کې لکه هغه بنیادي کار شوی خو بیا ورته صرف د خبرو کولو طریقه ښولي. مننه. تاسې مخکې یادونه وکړه چې د دې ترڅنګ ځینو نورو پروژو باندې تاسې هم لګیا یاستئ. تاسې د پښتو ډیجیټل کولو اړوند ځینې نور کورپس جوړ کړي وو چې هغه په مصنوعي شکل باندې تاسې جوړ کړي وو، یا مخکې یادونه وکړه چې تاسې د ویکیپیډیا ټوله ډاټا کارولې وله چې هغه اوپن سورس ده، یا ځینې نورې اړوندې پروژې، هغه څه دي او اړتیا څه ده په دې برخه کې؟ یعنې کله چې مثلا فرض کړه موږ دومره بنسټي ډیټا په کامن وایس کې ولرو، بیا په نورو برخو کې اړتیا څه ده، څومره ده؟ په دې کې ما چې څنګه وي د بده مرغه په پښتو کې غرضي کار ډېر کم شوی دی. غرضي ورته ځکه وایم چې لکه په ادب، فرهنګ او شاعرۍ او په دې کې ډېر کار شوی دی. خو لینګویسټکس چې دي، ژبپوهنه چې ده، نو په دې کې ډېر بنسټي او بنیادي کارونه لکه هغه وسه پورېندې شوي. ما تاسو ته ماته یو کس ایمیل کړی د افغانستان نه چې په دې پلانکي پروژه کې تا کار پیل کړی دا، خو دا په کله راځي، زه خو ته د کلونو نه په تمه ناست یم که نه، نه ما پېژندو نه. بل هغه دا دی چې لکه د ړندو دپاره خبرې کوونکی یو سافټویر دی، له بده مرغه په هغې کې پښتو نشته او هغه ما د بل پروژې دپاره په هغې کار پیل کړی، خو په هغې کې د ټولو مهمه دا وه چې د پښتو لیکسیکان نه و که نه، چې لکه لغتنامه نه وه چې هغه ته وایي چې پښتو څنګه ویلی کېږي. نو ما په هغه پروژه کې هغه لکه د دغې دپاره یو ورګډ کړو، نو هغه کس به چېرته کتلی چې په دې خو دغه شوی ده، نو هغه زما نه پوښتنه کوي چې دا به کله ریلیز کېږي، دغه کېږي. نو کار مونږ د دې کال په پیل کې کړی دی، خو چونکې د بل شرکت په لاس کې دی نو هغوی به ریلیز کوي د دې کال په آخره کې، کیدای شي بل کال وکړي. دغه شان داسې نور ویکیشنري ورته وایي چې په هغې کې لکه د قاموس دی دغه په هغې کې ټول ټال د پښتو 2000 ټکي وو.
هغه موږ څلور ځل ته ورسول چې لږ څه واشي. خو دا داسې کارونه دي چې دا د یو دو کس نه دي. لکه ما چې دا بل جو وي، په دې کې موږ څه اتیا زره ټکي راغونډ کړه او د هغې ورته لیکسیکون یا لغتنامه جوړه کړه په پښتنو کې. زموږ سره دونه څوک نه و، د ایران یو ملګری و، نو هغه او ما په هغې باندې یو ځای کار وکړو، دغه وکړو چې دا موږ ګډ کړو. هغه هم یو بل غټ ماډل دی چې په هغه کې د یو نیم سل ژبې شوې، خو پښتو پکې نه وه. نو دا زموږ دپاره یو داسې دغه و چې لکه آم، دغه شانته کې مونږ په مصنوعي ځیرکتیا باندې غږیز ډیټا جوړ کړله، او هغه د هغه ماډلونو لپاره چې کم خبرې کوي، خبرې یا ټیکسټ ټو سپیچ ماډلونه چې، نو د هغې بیا خپل ماډل لږ ځانګړي طور باندې چې هغه وایي چې هم د یو کس ما سره شل دېرش څلوېښت ساعته ډیټا یي، په ښه کیفیت یي، په کوالټۍ باندې شاته شور نه وي، دغه نه وي که نه. نو د هغې دپاره هم مونږه جوړه کړله. مونږه 1,00,000 جملې راغونډې کړې وې، هغه هم د ویکیپیډیا او د دې نه، هغه هم بیا صفحه کړې وې، او د هغې نه بیا مونږه دغه غږیز ډیټا جوړه کړله. هغه هم اوپن سورس ده، هغه هم په نت باندې پرته ده، او د درې کسانو ما سره تماس نیولی چې هغوی په هغې باندې کار کوي. نو داسې مونږ په پښتو یو کارپس باندې هم کار پیل کړی دی، یو پیاوړی کارپس باندې. ځکه چې کارپس زموږ سره نه وي، نو کوم لارج لینګویج ماډل چې دی د هغې ټرین کول، روزنه کول ډېر ګرانه وي. په پښتو کې د مخکې نه ماډل مننه که دغه د کورپس اړوند تاسې کارپس یادونه وکړه مخکې، د دې په اړوند باندې ووایاست چې دا خپله شی دی او مثلا څه ډول یې جوړ کړو، او لکه مخکې چې تاسې یادونه وکړه هغه پرالل کورپس چې موږ د پښتو ژبې او د یوې بلې ژبې لکه مثلا انګلیسي عیني متنونه ولرو، دا به څومره مثلا هغه د پښتو ژبې د ژباړې ستونزه حل کړي؟ یعنې که ژباړه به څومره معیاري کړي، که څنګه چې دا اوس جمنای دریم ورژن ډېر ښه لیکل او ژباړه کوي، ولې بیا هم د دغسې کورس موجودیت ژباړې ته څومره ګټه لري او د نور د څه لپاره کارېږي؟ او چې نو ما څنګه عرض وکړو چې لکه اوس کارپس چې دا ډېر مهم وي، د هغې نه مونږه قاموس هم جوړولی شو، لیکسیکان هم جوړولی شو، لارج لینګویج ماډل ته هم ټرین کولی شو. کارپس په اصلي کې د یو ژبې ذخیره وي چې پاکې څونه لیکل شوي دي په متن کې. نو اوس په پښتو موږ وګورو، په پښتو کې زیاتره چې کوم معیاري لیکل دي، نو هغه به چېرته بي بي سي پښتو وي، یا به مشال وي، یا به لکه نور چې کوم رسنیز دي هغه به وي، یا به ویکیپیډیا کې. ویکیپیډیا کې ما ټول لږ کړی دی، له بده مرغه 15,000 پاڼې نه دي، او په هغه کې هم زیاتره پاڼې 10 یا 12 جملې نه لري که نه. نو هغه ډېره کمه ډیټا ده. نو مونږه دا کوو چې ورسره کم ډیجیټل کتابونه دي پښتو یا دغه ته اورېدلي چې هغه هم راغونډ کړو. دغه شانته کې دا کم رسنیز چې کم ډیټا ده، لسو شل کالو وبخښئ، په دې کې دغسې لکه تاسې مخکې وویل چې بي بي سي یا نورو هغه کار کړی، هغه خو پرې لایسنس نه دي، یعنې مثلا له هغو نه استفاده نه کېږي، که څه کیسه ده. او بل دغه ځینې کتابتونونو چې راټول کړي دي، لکه مثلا لایبرریانې دي، د کتابتون په نام باندې پښتو کې یو شته چې زرګونه پښتو کتابونه پی ډي اف شکل باندې لري، او په یو شکل باندې مثلا هغه کاپي رایټ هم له دوی سره ده، که څنګه چې له لیکوالانو او پبلیشر سره دوی هر ډول جوړ آمد کړی وي، ولې فعلا د دوی سره موجود دی او کاپي رایټ یې د دوی دی، ځکه دوی خپل چاپه ورباندې ولي. آیا له دغو نه هم استفاده کېدلی شي، پی ډي اف کتابونو نه او یا نورو متنونو؟ نو اول خو به راشم بي بي سي یا دې ته د دوی چې کم ډیټا ده دې ته پبلیکلی اویلیبل ډیټا وایي. که چېرته کې دا ډیټا ماډل نه کاروي، نو بیا لکه دا چیټ جي پي ټي او دا ټول ماډلونه به کار پرېږدي، ځکه چې دا ټول هم د انټرنیټ په ډیټا باندې ټرین شوي دي. او په هغې کې تېر شوي څو میاشتو کې د کلاوډ چې کومه غټه کمپني ده بله، دا په مقابله کې هغې یو کیس ګټلی دی یو د کتابتون نه، د پبلیشر نه، چې هغه وایي چې دا زموږ ډېر کتابونه 7 میلیونه هغه چې دی نو په هغې باندې ماډل ټرین کړی دی، او دوز هم کاپي رایټ دغه کړی دی. نو په هغه کې فیصله هم دا وه چې کله هغو کنسنټ غوښتنه کړې او اجازت ورته میلاو شوي، نو دغه هېڅ خبر نه ده، یا یې د هغې لکه یو اګریمنټ کړی، یا
پیسې ورکړي بل څه ورکړي نو هغه په هغې ټرین کولی شي په هغه کې کم نوی چې کم قانون جوړ شوی ده. نو مونږ هم چې د کتابونو کومه خبره کړې وه لکه مفکورې سره نور سره نو هغه هم په دغه بیس باندې کړې وه چې لکه دا به په نقل کې یا په چاپ کې نه وي، دا به صرف د کارپس دپاره وي یا د ماډل د ټرین دپاره وي، خو د هغې حقوق به هم د هغو سره وي چې لکه په بل ځای کې به دا په نیټ باندې په بل ځای باندې چاپ کېږي نه، نقل کېږي به نه، دا به صرف د کارپس د پیاوړ کېدو د هغې دپاره به وي چې صرف د پښتو ژبې پراخه شي. آیا دا چاره اسانه ده؟ یعنی زه مطمئن یم دغه هغه کسان چې دا مرکه اوري په دغو کې ډېر داسې خلک شته چې په لسګونو سلګونو حتی زرګونو کتابونه به ورسره وي او په افغانستان کې چې کوم پابلیشرز وو یعنی هغه کوم انتشارات چې موږ ورته وایو ډېر زیات کتابونه یې لرل. یعنی زما منظور دا ده چې شاید 2000 3000 او 15000 کتابونه موږ ولرو چې د هغو پی ډي اف د بل چا لپاره نه خپروي او نه خپاره شي. ولې دا مسله د ژبې وي او د دې اطمینان ورته موجود وي چې دا نه خپرېږي نه لیک کېږي، نو ممکن شریکې کې آیا دغه به د پښتو کارپس چې تاسې یادونه وکړه دې کې به څومره مرسته وکړي او څومره اړتیا ده ورته؟ دا خو به ډېر غټ کار وکړي، ډېره مرسته وکړي، ځکه چې ما څنګه مخکې عرض وکړو چې مونږ کله یو کار باندې دغه وکړو لکه ما تاسو ته ووایي چې یو ساده خبر ده تاسو په کامن وایس باندې ډېر کار کوئ او روانې مونږ وایي چې لکه اوس مونږ غږیز ډیټا جوړو، غږیز ډیټا چې مونږ جوړو مونږ ته جملې پکار دي، جملې مونږ د کم ځای نه راواخلو، جملې چې مونږ راخلو کارپس نشته، کارپس به مونږ اوس اول جوړو، کارپس چې جوړو د کم ځای نه جوړو خلاړ شو مونږ ویکیپیډیا ته، په ویکیپیډیا کې ډېر کمې جملې دي یا دغه دي که نه مونږ ختم کړې نور د کم ځای نه، نو دا ټول بیا یو کار هغه کم غرضي کار چې د هغې شاته مونږ ځو بیا بل بنسټ جوړو بل جوړو که نه، نو که دغه شان مونږ ته دا کتابونه میلاو شي نو لکه د کارپس هغه نیم کار به مونږ ته هغه اسان کړي او بیا لکه د پښتو یو خپل وړوکی ماډل پیاوړی ماډل هغه به نور هم اسان شي، ځکه چې د کارپس چې کوم لټون دی هغه ډیټا راغونډول بیا صفا کول بیا د هغې نه لکه نور دغه وباسل نورې ژبې او دغه صرف پښتو سوچه کول که نه هغه په خپله ډېر وخت اخلي او ډېر کمپیوټر او لکه ټایم دغه کوي، نو چې داسې موږ ته کله کتابونه میلاو شي نو دا خو ډېر غټ کار وکړي هغه نیم کار نه زیات هغه اسان کړي، نو موږ خو خواست کوو مخکې کړی دی. مننه. او دغه کارپس چې تاسې یادونه وکړه دا به بیا اوپن سورس وي او چیرته مثلا تاسې غني کوئ؟ یعنی دا چیرته تاسې اچوئ؟ لکه کامن وایس کې موږ د غږونو بانک غږونه راټولوو، کارپس لپاره تاسې کوم ځای کتلی ده او چې او هغه بیا مثلا د څه لپاره کارېدلی شي؟ یو خو دا ده چې مثلا موږ نه جملې جوړېږي او کېدلی شي دغه د ټکس ټو سپیچ او سپیچ ټو ټکس ځینې موډلونو لپاره وکارېږي، نور د څه لپاره کارېږي؟ اول خو موږ چې په زیاته پروژو کار کوو نو زموږ موخه هم دا ده چې دا اوپن سورس خلاص سرچینې نو کم ډیټا چې موږ راغونډه کړو یا جوړه کړو نو هغه لکه د مشین لرنینګ د ای د ټول نه غټ ویب سایټ د هاګینګ فیس هغې ته موږ اچو یا ګیټ هب ته چې هغه هم خلاص سرچینې دی هغې ته اچو، نو هلته کې زموږ ټول زیاتر پروژې پرتې دي او ما څنګه وي چې کارپس ډېر بنسټي کار دی په دې کې لکه د یو ژبې هغه ټول هر څه وي څنګه تاسو وي لکه چیټ جی پی ټي چې دی نو دا هم په کارپس باندې جوړ شوی دی که نه په هغې باندې لکه دا خبرې کول نو هغه د یو ژبې په ګرامر په اصطلاح په هر څه باندې پوه شي، نو اول خو د ټول نه مهم پکې دغه کار وي او هغه چې کله جوړیږي لکه ما تاسو ته ووایي چې اوس مونږ په دې کم کارپس باندې کار کوو نو مونږ څه 100 میلیونه پاڼې هغه پکې سره روانې کړلي خو دا ډېره کمه ډیټا ده، دا به موږ وایو چې 1 بلیون او لکه 2 بلیونه ټوکنې چې ورته وایي دا د ماډل په ټرین کولو کې ډېره کمه ډیټا ده په دې یو پیاوړی نه کېږي که نه لکه چې هغه په ټریلیونو کې خبرې کوي دا کوي، نو هغه چې څونه ډېرې ښې بیا تاسو پوښتنه وکړئ چې نور پې څه کارونه کېږي، نو زه به وایم چې په کمپیوټر کې زیاتر کارونه ټول په هغې باندې کېږي، لکه موږ وایو چې په پښتو موږ سیري په شان دغه جوړو نو یو کس ورته وایي چې ما ته جانداد میلاو کا نو هغه ته دا پته ولګي چې د دې جمله کې اوس جانداد څوک دی میلاوېدل څه ته وایي که نه یا دا څه دی نو چې هغه ورته موږ په هغې کې غونډ وښایو چې په جمله کې لکه کارکوونکی څوک دی فایل څوک دی مفعول څوک دی دغه شانته کې نور داسې ډېر کارونه چې هغه ټول هم په دغه جملو کې په دغه کارپس کې پراته وي
د یو ژبې هر اړخ، نو هغه ډېر کارونه اسانوي. یعنی تاسو په نظر باندې دغه فرض کړو ګوګل جمنای اوسنی ورژن یا کاریږي، هغه خو هم په پښتو کې موجوده اکثره ډاټا اخیستې، یعنی کوم چې په کتابتونونو دې کې موجوده وه. دا زموږ کار که فرض کړه بېرته له همدغو کتابتونونو څخه راځو او دا کارپس غني کوو په هاګینګ فیس کې، دا خو فقط ډبل ورک نه وي، یعنی مثلا دوه وارې خو به کار نه وي، فرض کړه تیار هغه کار شوی دی او موږ راځو دوباره یې کوو. یو خو هغه ډول کتابونه دي چې اصلا په پی ډي اف بڼه باندې یا په سافټ بڼه باندې اصلا په انټرنیټ کې موجود نه دي، او یو هغه دي چې موجود دی، د موجودو ته هم بېرته اړتیا ده چې وکارېږي، که دغو ته نشته.